د پاکستان سپر لیګ په حواله سره یو ډیر بد خبر راغلی که چرته داسې وشو د پی اس ال سره به پاکستان کرکټ ته هم ډیر زیات نقصان ورسي. د پی اس ال په حواله سره یو غټ خبر راغلی اوس پر پاکستان په ځای باندې د پی اس ال میچونه په دوبۍ کې کیږي. څنګه چې تاسو پته د کله چې هم پی اس ال پاکستان ته راغلی نو پاکستان کرکټ ور سره ډیره ترقی کړې ده. اوس یو غټ خبر راغلی چې روان پی اس ال پاکستان په ځای باندې په دوبۍ کې تر سره کېدی شي. نو دا سخت سره او آیا دا خبر رښتیا دی او کنه؟ نو په دې ویډیو کې ټول معلومات در کوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ. نو پرون د پی اس ال گورننګ اجلاس میټینګ وشو چې په هغه کې پاکستان سپر لیګ پی اس ال ټول فرانچایز مالکان او د پاکستان کرکټ بورډ ټول منیجمنت ناسو. نو په دې میټینګ کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي دا خبره وکړه چې روان پی اس ال په دوبۍ کې کوو. نو دا خبره ولې وکړه؟ اخر د دې ریزن سو نجم سیټي ځکه دا خبره وکړه غټه وجه دار کله چې په پاکستان کې پی اس ال شروع شي نو کم لوبغاړي چې نو هغه ډېر زیاته سکیورټي ورکړل کېږي چې په دې باندې پاکستان کرکټ بورډ ډېر زیاته خرچه راځي. نو دا وجه نه پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي دا خبره وکړه چې د روان پی اس ال میچونو ور پاکستان په ځای باندې په دوبۍ کې وکړو. خو د پاکستان سپر لیګ پی اس ال فرانچایز چې څومره هم مالکان دي نو هغه د نجم سیټي دا خبره ونه منله. فرانچایز مالکان ویل چې پی اس ال کېږي نو صرف او صرف په پاکستان کې به کېږي. د پاکستان سپر لیګ پی اس ال فرانچایز مالکان دا خبره وکړه چې کوم سکیورټي لوبغاړو ته ورکړل کېږي نو د پاکستان کرکټ بورډ حق دی. نجم سیټي په دغه میټینګ کې دا خبره وکړه چې روان چې کوم پی اس ال دی نو په دوبۍ کې تر سره کوو. خو د پی اس ال چې څومره هم فرانچایز مالکان دي نو هغه د دې خبرې مخالفت وکړو او دا خبره ورسره ونه منله. نو الله دې نه کوي که چرته داسې وشي پاکستان سپر لیګ پی اس ال دوبۍ ته دوباره شیفټ شي او په دوبۍ کې پی اس ال تر سره کېږي نو د سره پاکستان سپر لیګ پی اس ال سره پاکستان کرکټ ته هم ډیر زیات نقصان ورسي. که چرته پاکستان سپر لیګ پی اس ال د پاکستان نه دوبۍ ته لاړ شي او په دوبۍ کې بیا پی اس ال تر سره کېږي نو بیا چې پاکستان ته کم انټرنیشنل ټیمونه راځي نو دا به هم بیا نه راځي. چې په پاکستان کې پی اس ال تر سره کېږي نو د دې ټول نه زیاته فایده پاکستان کرکټ بورډ ته راسي او پاکستان کرکټ ور سره نور هم مضبوطیږي. د کله نه چې هم پاکستان سپر لیګ پی اس ال پاکستان ته راغلی نو پی اس ال ویورشپ ډیر زیات تیز شوی دی. خلک په خپل هوم ټیم ډیر زیات سپورټ کوي لکه پیښور والا پېښور زلمی سپورټ کوي، کراچۍ والا کراچۍ کنګ سپورټ کوي، داسې لاهور والا لاهور قلندر سپورټ کوي. نو دې سره چې پی اس ال چې کم کریز د ویورشپ د نو هغه سره نور هم تیز شوی دی. نو که چېرته داسې وشي پاکستان سپر لیګ پی اس ال دوباره دوبۍ ته شیفټ شي په دوبۍ کې تر سره کېږي نو 200 پی اس ال ته ډیر زیات نقصان ورسي. نو په دغه میټینګ کې نجم سیټي د خبرې د ټولو فرانچایز مالکانو مخالفت وکړو. نو ان شاء الله دا څه خبر بنوي پی اس ال به همیشه لپاره په پاکستان کې تر سره کېږي.